السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شهید. یو ځل بیا را پښتو ټک یوټیوب چینل نن تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو په نن ویډیو کې تاسو لپاره مې داسې د کمال یو داسې ضروري اپلیکیشن راوړی دی چې د هر ملګري په موبایل کې دا اپلیکیشن ډیر زیات لازمي او ضروري اپلیکیشن دی. دا د سره لپاره کار کوي، سمبل د اپلیکیشن دا لپاره کار کوي چې تاسو په موبایل کې داسې اپلیکیشن چلیږي چې هغه تاسو استعمال کوي بیا هغه بند کوي او هغه صحیح نه وي بند شوی یا تاسو په داسې طریقه باندې هغه بند کړی وي چې مکمل تاسو هغه نه وي ختم کړی، هغه په بیک ګراوند کې چلیږي، نو هغه تاسو چارج هم ځای کوي، ورسره تاسو موبایل ورسره هینګ کیږي هم او تاسو موبایل ورسره ګرمیږي هم. نو دې اپلیکیشن په مدد سره تاسو هغه مکمل اپلیکیشن چې کوم دی هغه اپ کولای شئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې بالکل په یو کلیک سره تاسو ته ښکاري. مطلب دلته په دې باندې کلیک کوم، دا زما په موبایل کې چې څومره اپلیکیشن اوس چلیږي هغه ټول دلته ماته شو کیږي څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چیرته میلاو شي، دا به تاسو څنګه استعمالوئ، دغه ټول طریقه بالکل سټپ بای سټپ تاسو ته ښایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل در رسي. نو تاسو په څوک په خپل موبایل کې فاست اپل دا اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې زموږ دا ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه به دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به څه وکړئ، سمبل دا به اوپن کړئ. نو فاست اپل ته کلیک واخلئ، تاسو ته ښکاري کلوز آل رننګ اپس، یعنی څومره اپلیکیشن چې زما په موبایل کې اوس چلیږي نو هغه زه اوس بندوم. نو سمبل به زه په دې باندې کلیک کوم، بیا به تاسو وکړم که تاسو ټولې بندول غواړئ تاسو به څه وکړئ، دلته به باره کلیک واخلئ. تاسو ته ښکاري دلته تاسو ته کوي د ټیک باندې نشان دلته تاسو کولی شئ. نو ټیک باندې نشان به وکړئ، بیا به تاسو وکړئ سول اپلیکیشن چې کوم دی زما په موبایل کې اوس په رننګ کې یعنی دا چلیږي. بیا به لاندې په دې نشان باندې کلیک کړئ، تاسو ته ښکاري دا اور غوندې نشان دی، په دې باندې به کلیک کړئ. بیا به څه وکړئ، دلته به کلیک واخلئ، د سیټینګ نه پرمیشن ورکړئ اوپن ان دی سیټینګ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ په دې کې به لږ لاندې لاړ شي، په دې کې تاسو هلته یو آپشن درکړی، تاسو ته ښکاري دلته اپ کیلر ان منیجر، په دې به کلیک کړئ. دا به سمبل تاسو دې ځای کې نه آن کړئ چې د اپلیکیشن تاسو په موبایل کې کار شروع کړي. بیا به څه وکړئ، سمبل به دا بیک کړئ دغه رقم. بیا به څه وکړئ، واپس په دغه نشان باندې کلیک واخلئ، نو تاسو به دلته راشي، بیا به دې ځای نه هم بیک کړئ. نو بیا به تاسو وکړئ لږ غونډه کې انتظار به تاسو وکړئ. دلته به تاسو ته مخې ته تاسو ته ښکاري فون بوسټډ، دا به تاسو ته ښوشي څومره اپلیکیشن چې تاسو په دغه ټایم کې اپ کړي وي هغه به تاسو ته هم لیکلي وي. تاسو ته ښکاري اپس هیو بین کلوز، دومره 14 اپلیکیشن چې کوم دي دا کلوز شوي هغه بند شولي. نو تاسو ته ښکاري دلته 78% چې کوم دی د دې ریم اوس پرسنټ کو. بیا که تاسو دلته لاندې وګورئ کلوز آل رننګ اپ، زه به دې باندې واپس کلیک کوم. نو تاسو ته ښکاري چې صرف یو سکرین ریکارډر چې کوم دی دا اوس چالو دی او ورسره بل بیټلی چې کوم دی نو دا اوس چالو دی. نو سکرین ریکارډر ځکه چالو دی چې زه په دې باندې د موبایل سکرین چې کوم دی دا زه ریکارډینګ کوم او بیټلی اپلیکیشن چې کوم دی نو دا ما په خپله باندې اوپن ساتلی دی. نو تاسو ته ښکاري صرف دا دوه اپلیکیشن دلته اوپن دي، بلکې زه په ایډ ټو تاسو ته ښکاري بل چې ایډیټ ټو سکسسفولي کوم چې بیډلی اپلیکیشن نه هم ما دلته کوم چې لاندې وایټ لیست تاسو ته ښکاري دا لیست، په دې کې تاسو یو اپلیکیشن چې کوم دی هم بندولی شئ. تاسو ته ښکاري دا یو اپلیکیشن چې کوم دی ما دلته بند کړو. زما په موبایل کې صرف یو اپلیکیشن اوس چلیږي چې هغه سکرین ریکارډر دی. نو دې زما په موبایل باندې لوډ ډیر زیات کم کو، اوس په زما موبایل چارج هم زیات نه ځای کوي، ګرمیږي به هم نه او هینګ کیږي به هم نه. ډیر زیات کمال اپلیکیشن دی، ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ که چېرته ستاسو موبایل هینګ کیږي یا ګرمیږي. دا اپلیکیشن ستاسو لپاره ډیر زیات د کمال کار کوي. نو خو ګمرګرو ایمیل لرم تاسو دا ویډیو خوښ شوي که ویډیو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.